درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوښ یم چې یو ځل بیا تاسو سره د دغې خپرونې کوربه یم. د معمول په څېر د دې اونۍ خپرونه مو د ملي دفاع وزارت ستر درستي د توپچي ریاست ته ځانګړې کړې ده. په دغه خپرونه کې موږ تاسو ته د دغه ریاست فعالیتونه او لاسته راوړنې وړاندې کړو. خدای دې وکړي چې د خوښې وړ مو وګرځي او د خپرونې تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ. وطن خامخا دی جوړوم دوا دا پورا کوم سپیرې دښتې بد ګران په ګلونو بدلوم دوا دا پورا کوم ښه ډاډمن اوسه وطنه دا مې تا سره پیمان سیال کوم د جهان کا پتا زرې زرې شم. درنو هیوادوالو، د ملي دفاع وزارت ستر درستیز د توپچي ریاست یو له هغو ریاستونو څخه دی چې د ملي اسلامي اردو په لیګو کې د هوایي او پیاده ترڅنګ یوه مهمه څانګه ده او په هره سیمه ییزه قول اردو او قطاعاتو کې مستقل مدیریتونه لري چې د لویو وسلو د استعمال او ساتنې دنده په غاړه لري. جزئیات یې د توپچي ریاست له قدرمن رئیس مولوي محمد یعقوب منصور اکا څخه اورو. سپیرې دښتې بد ګران په ګلونو بدلوم دوا دا پورا کوم شوا په برخه د بچو دي د قرآن حکمرانی دا در مهربانی. قبل از فتوحات و ساختار اردوی وقت به اساس مشوره نیروهای اشغالگر امریکایی و قطارهای بین المللیشان و به وجود آمده بود و ساختار تشکیلاتیشان هم به اختیار از اونا بود و اونا هیچ وقت نمیخواستن افغانستان یک اردوی مستقل داشته باشه و توانمندی میدان محاربه را داشته باشه. با او قسم اردو را اونا نمیخواستن. به همگی معلوم است البته در مدت 20 سال زمان و دوران اشغال وقت جمهوریت و تشکیل توپچی را تقریبا اشغالگرها به صفر رسانده بود. تنها در خود کابل جمله تشکیل خود ریاست با 5 نفر حتی اینا آمده بود. فقط مست یک نام توپچی بود، دیگر توپچی وجود نداشت. الحمدلله و المنه بعد از فیروزی و بعد از فتوحات سرتاسری امارت اسلامی افغانستان و مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان در کنار سایر وزارتخانه ها در ساختار اردوی اسلامی و در تشکیل اردو در تشکیل صنف توپچی که یک بخش یک صنف اساسی یک مهم اردوی اسلامی است به الحمدلله مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان و بالخصوص مقام رهبری وزارت دفاع ملی و سدرسیس در این بخش الحمدلله توجه خاص داشتن. با کدام کمیت فعلی که الحمدلله این بخش توپچی تشکیل منظوریش آمده است و نظر به همین کمیت فعلی الحمدلله با کیفیت خوبی الحمدلله رسیدگی است. به این مدت 2 سال الحمدلله فعالیت های زیادی در این بخش الحمدلله شده است. به همین اساس گفته می توانیم الحمدلله و المنه ریاست توپچی سدرسیس وزارت دفاع ملی در بخش ارتقای ظرفیت سازی و مسلکی سازی پرسنل توپچی الحمدلله ما دستاوردهای بزرگی داریم. از سال 1401 تا به این سال الحمدلله و المنه 2968 نفر از مراکز تعلیمی و تحصیلی و از قماندانی تعلیمات مشترک از دپارتمان توپچی مکتب قوت‌های محاربوی از پوهنتون دفاع از مراکز تعلیمی قماندانی قلورده‌های ساحوی و جزوتام‌ها الحمدلله ما فارغین داریم که 2968 نفر الحمدلله فعلا بعد از فراغت مصروف فعالیت‌های جهادیشان است. در بخش توپچی در همه قطاعات جزوتام‌ها مصروف فعالیت‌های خود میباشند و 351 نفر در دپارتمان توپچی قماندانی تعلیمات مشترک و پوهنتون دفاع و مراکز تعلیمی قلورده‌های ساحوی و جزوتام‌ها 351 نفر جمله مصروف تعلیم و تربیه مسلکی توپچی هستند. مطابق پلان الحمدلله در کل مرکزهای تعلیمی الحمدلله درس‌ها و کورس‌های مسلکی توپچی جریان دارد. در اولین جشن پیروزی امارت اسلامی افغانستان در نوی سنبله 1401 الحمدلله سهم فعال را ریاست توپچی داشت. از جمله به همگی البته
معلوم است، همگی دیدن و صحنه را. اسکار، لونا، اورگان، بیم 21، توپای دیسی، مختلف نوع سلاح توپچی را الحمدلله ریاست توپچی با کمترین وقت با کمترین مصارف الحمدلله توانستند و به تمام دنیا امارت اسلامی افغانستان قوت نظامی خود الحمدلله نشان دادند و با ملت خود الحمدلله یک اطمینان بخش بود این جشن. فعلا هم الحمدلله و المنه در بخش ترمیم در کل ورکشاپ های مرکزی، در ترمیمخانه مرکزی یا ورکشاپ های قلرده ها و جزوتام ها توانستیم الحمدلله 181 ضرب سلاح مختلف نوع توپچی را بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان ترمیم نمودیم و به خاطر اجرای وظایف با موقعهای مشخص جابجا شدگی است و آماده هر نوع فعالیت هستند ان شاء الله. و ما از این جمله گفتم می توانیم با همکاری و حمایه بی‌دریغ مقام رهبری وزارت دفاع ملی و صدر رئیس در رأس مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع ملی حفظه الله و با همکاری همه مسئولین بالا مقام ما الحمدلله توانستیم در طول 20 سال کدام سلاح ثقیلی که سرمایه ملی سرمایه یک ملت به شمار می رود از ساحات مختلف دور اطراف کابل از جمله پروان، جبل السراج، رشخور، چمتله از مختلف جایها الحمدلله در یک مکان مشخص جمع آوری نمودیم و جمله تعداد 402 ضرب توپ هایی که بسیار قیمت زیاد داره. شاید ما در بازار آزاد اینطور سلاح را ما جمع آوری کردیم که در بازار آزاد شاید 1 میلیون دلار خریداری کردن نتوانیم. 1 میلیون دلار از همین جمله ما 402 ضرب توپ الحمدلله و افتخار گفتم میتونیم و انشالله به طور مثال ما به خاطر اثبات این گپ خود نشان هم دادن میتونیم. جمع آوری کردیم و الحمدلله مدت 2 ماه می شود 50% پرسنل توپچی ما پرسنل ما از ریاست در همان موقع مشخص خود مصروف حفظ مراقبت و صفاکاری و ترمیم توپ‌های جمع آوری شده هستند. از همین جمله ما بغیر از قلرده ها و بغیر از قطعات جزتام ها در مرکز قماندانی بطری توپچی حفظ مراقبت 393 ضرب توپ را ما الحمدلله حفظ مراقبت کردیم و ترمیم کردیم و صفاکاری کردیم. از جمله بیم 21 است، توپای دیسی است، توپای 155 میلی ترکی است، توپای 152 میلیمتری است، توپای 100 میلیمتری است و بیم 14 است، توپای دیسی است. مختلف نوع توپا را ما الحمدلله جمع آوری کردیم و ترمیم کردیم. البته بسیار به مصارف کم. جهت رشد و ارتقای ظرفیت‌های مسلکی پرسنل توپچی ما الحمدلله در قلرده ها در طول 2 سال 3 مرتبه ما الحمدلله سفر کردیم و گروپ ها را تشکیل دادیم. در 34 ولایت افغانستان و تمامی قلرده ها و تمامی لواها را الحمدلله دید و بازدید کردیم. از کارهای اداریشان، از بخش تعلیم و تربیهشان، از بخش ترمیم و تکنیک و ورکشاپشان، از لحاظی که پرسنل چقدر مسلکی شده الحمدلله دید و بازدید کردیم و سمینارها را با قطعات چیزها ما دایر کردیم. الحمدلله در این بخش هم دستاوردهای خوبی داشتیم و پرسنل ما الحمدلله والمنه مجاهدین توانمندی اجرای وظیفه را دارند. در کل قطعات جزء ما الحمدلله کارهای اداریشان هم خوب است، تعلیم تربیهشان هم خوب است، بخش ورکشاپ تکنیکشان هم خوب است. الحمدلله در بخش حفظ و مراقبت سلاح توپچی هم الحمدلله مهارت خاص خود دارند و انشالله العزیز در این بخش هم ما دستاوردهای خوبی را داریم. د ملي اسلامي اردو خبرونه محترم ولیدونکو د فتح مخکې د توپچي او زریدار څنګه د هیواد د دښمنانو او اشغالګرانو له لوري په بشپړ ډول له منځه تللې وه او د هیواد دغه ملي سرمایه DDR کړه. خو له نیکه مرغه د اسلامي امارت له راتګ سره یو ځل بیا د اسلامي امارت د مشرتابه او په ځانګړي ډول د ملي دفاع وزارت په هدایت سره دغه څانګه د ملي اسلامي اردو په لیکو کې ایجاد او فعال شوه چې د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه دغه لویې ثقیله وسلې راټولې او د مسلکي تخنیکرانو پر مټ یې د دوهم ځل لپاره ترمیم او ګټې اخیستنې ته چمتو کړې. ما الحمدلله توانستیم که یک سلاحی که سرمایه ملی بود
به نام DDR اینا بیخی به درجه نابودی رسیده بود و الحمدلله این سلاح‌ها کلا جمع آوری شده، ترمیم شده و حفظ مراقبت شده است. چون که به تمام مردم الحمدلله امروز آشکار شد، معلوم شد غلامی حکومت گذشته قبلا هم ما میدانستیم که اینا غلام بودن، اشغالگران نمیخواستن که وطن ما آزاد شود، یک اردوی مستقل داشته باشه. و بعد از اینکه ما بعد از فتوحات به ریاست آمدیم، در این بخش زیاد الحمدلله معلومات پیدا کردیم. به نزد مردم خود اشغالگرا فکر میکنن بسیار چیز به این وطن کمک کرده باشند. ما بعد از اینکه به اینجا آمدیم این معلومات اخذ کردیم، برای ما ثابت شد که امریکایا، اشغالگرا، ناتو، ملل متحد با وطن ما چقدر یک همکاری کرده، این ده ها مراتب بالاتر از این برای ما خساره وارد کرده است. از همین جمله صدها نه هزارها توپا و تانگای زیردار و صدها ضرب توپای دیسی و مختلف نوع سلاح توپچی را اینا در کبار انداختن و حتی انفجار داده بودن. امریکایا خیلی سلاح‌های مهم را نام نمیگیریم، البته ضرورت به نام گرفتن نیست، خب همین قدر کفایه میکنه. امریکا بسیار سلاح‌های مهم و قیمتی توپچی را انفجار داده بودن و حکومت وقت و نمیفهمیم که چرا چیزی گفتن نگفتن. البته معلوم است که توانمندی گفتن را نداشتن و یک امریکایی که دشمن است با لباس دوست اینجا آمده بود، همه که معلوم میدانستن که دوست نبودن و سلاحی که $1,000,000 قیمت داره و چطور انفجار میته و قماندان سیب قلوردو خبر است به چیزی نمیگه، وزیر دفاع خبر است چیزی نمیگه، قماندان لوا خبر است چیزی نمیگه. خب معلوم است گفتن نمیتونه. و الحمدلله و المنه امارت اسلامی افغانستان اونمو سلاح تخریب شده را الحمدلله ترمیم کردن. با مقام رهبری امارت اسلامی افغانستان، خصوصا با مقام رهبری صدر رئیس و مقام رهبری وزارت دفاع ملی، ان شاء الله تعالی اطمینان داده میتونیم. ما الحمدلله پرسنل توپچی در هر شرایطی که ضرورت میشه ان شاء الله هر نوع قمانده‌ای که میکنن ان شاء الله تعالی آماده اجرای وظیفه هستیم و به خاطر حمایه قوای پیاده و به خاطر حمایه سرحدات ان شاء الله تعالی پرسنل توپچی ما توانمندی اجرای وظیفه محاربه را دارن. قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو، د ستر درستیز د توپچي ریاست د مرکزي ترمیمخانې په همکارۍ په سلګونو تعداد دغه لویې ثقیله وسلې لکه DC توپونه، BM21 دستګاه، BM12 دستګاه، اوراګان، دهشکې، BM40، SPG9، زیکویک او نورې دستګاوې ترمیم کړي دي او اوس مهال هم د ترمیم چارې جریان لري. اسم ما مولوی ابو ضیف عبدالقادر حقنوا، مدیر تعلیم تربیه ریاست توپچی صدر رئیس وزارت دفاع ملی افغانستان عزیز. ما به البته به مدت 2 سال می شود، به حدود 2 سال می شود 402 ضرب مختلف انواع توپ دیسی، اوراگان، لونا و دیگر از انواع سلاح ثقیله در اینجا از همه نقاط ولایت کابل در اینجا جمع آوری کردیم و دیگر 293 ضرب توپ دیسی را ما فعال ساختیم و تقریبا 30,000 نفر مسلکی از مدیر تعلیم تربیه سعی کوشش خود تلاش خود را به خرج رساندند تا اینکه به خاطر سطح بلند بودن دانششان، به خاطر مسلکی بودنشان، تا اینکه یک خدمت ارزنده را در افغانستان عزیز در آینده بتونن در اونا خدمت کرده و در جامعه تقدیم شده اونا بتونن که عملی کنن و در جامعه تقدیم شده خدمت به ملت مظلوم افغانستان عزیز خود بتونن. از تمام زون کابل که ما سلاح توپچی را جمع کردیم، انواع مختلف سلاح توپچی است. فعلا همین سلاحی را که در مقابل سر ما میبینید سلاح به نام توپ 100 میلیمتری است که منزل از همین سلاح تا 26 کیلومتر انداخت میکنه و از این ما به قدر کافی مهمات هم داریم. ما 2 باتری توپچی از این را آماده ساختیم که در صورتی که ضرورت میشه به جسامای پیاده ما را نظر به هدایت وزیر صاحب دفاع این توظیف کنیم و جور کنیم. و همچنان ما سلاح دیگه مختلف نوع از جمله سلاح 57 داریم، 76 سرا داریم، MC داریم، DC داریم
که ما این سلاح مختلف نوع هم آماده کردیم و ضمناً ما می‌خواهیم که تیم تکنیکی که فعلا اینجا آماده ایم و یک وظیفه دیگه که ما انجام دادیم است که تمام پرسنل امارات که کت ما کار میکرد کلش مسلکی شدین و یا سرازی به مردم در این 2.5 ماهی که ما اینجا کار کردیم خشتشان باز بسته کردیم سلاح ترتیب تنظیم کردیم همه را هر پرسنل ما میتونه که یک سلاح را حفظ مراقبت کنه و پاکاری کنه خشتش باز بسته کنه و در آینده ها به خیر و خوبی ان شاء الله در نظر است که یک درس مسلکی را در حدود 1.5 ماه ما میخوایم پلان بکنیم که این افراد ما در هم در سلاح توپچیر اکتیف ما و هم در سلاح توپچیر صدر اقدار ما بتانیم که در آینده ها به خیر خوبی وظایف دوری که باشه انجام بدن و یک ورکشاپی که فعلا فعال داریم ما میتونیم که به خیر خوبی در آینده اگر از جستامای دور ما یعنی از قرودهای ساحلی ما اگر سلاح ما ایجا بیایم ما میتونیم که جور کنیم و ترتیب کنیم و ایره پس بتیم بر جستاما کوره مورد استعمال قرار بگیره. فعلا ما 3 دستگاه بیم 21 که مشهور پیش مردم ما مشهور به 40 میل است آماده اجرای وظیفه کردیم. 4 ضرب 152 میلیمتری روسی کسی را آماده و اجرای وظیفه کردیم. خود شما در تصویر میبینید. همچنان ما یک باتری توپچی 100 میلیمتری را آماده کردیم به اجرای کار و همچنان 12 ضرب 85 میلیمتری را آماده اجرای وظیفه کردیم. در حدود 250-256 ضرب دیگه مانده که ما به خیر خوبی در ساتنی اوتالین بطر د سروی بررسی افسر من په مدت 2.5 میاشتې کې تقریبا مختلف ډول سلاګانې توپچي چې په مرکز کې د سل قطعات نه جمعوري کړي دي او په دلته من په همکاري د ریاست توپچي او په خپل د ساتنې او څارنې بطرې په پرسونل په مټ باندې من ترمیم کړي دي او حفظ مراقبت کړي دي. د دې په تشکیل کې موږ څه لرو 3 دانې دستګاه د اوراګان دي چې د دستګاه د اوراګان چې د هغه له 2 قسمته څخه جوړ شوی دی. یو قسمت د خپله دستګاه ده چې پاس په هغه باندې 40 میلو څخه تشکیل شوې ده چې 40 میله هم ورته وایي په ملکي هغه کې او بل خپله واسطه ده چې له 2 قسمت نه یو پاسې چې دا 40 میلې دي او لاندې د خپله واسطه ده. دغه 40 میلې دا تقریبا 60 کیلومتره مسافه ولي 60 کیلومتره مسافه ولي او هدف چې په 60 کیلومتر کې اوسي کې هدف تخریب کوي. بل دا 40 میله د په مختلف په ترتیب باندې انداخ نه کوي. دو ترتیب د اول ورپسې څلورم ورپسې همداسې اتم دا انداخ کوي په دې خاطر باندې دو موازنه برابره اوسي. که چېرته د انداخ په وخت کې دو موازنه برابره نه اوسیږي موږ ته مشکل رامنځته کېږي او هدف هم په ځای باندې نه لګیږي او موږ دا کولی شو په 2 رقم ته باندې په 2 ترتیباتو باندې موږ د انداخ لپاره آماده کړو. یا په الکترونیکي ډول باندې چې موږ د برق په سیستم باندې خپله د ماشین په واسطه باندې خپله په دستګاه کې شامل ده موږ په هغه باندې کولی دا په اهداف لپاره یې راولو او بل هغه د میخانیکي ډول باندې چې هغه موږ کولی شو خپل د لاس په واسطه باندې هغه موږ په هدف ته راولو هدف تخریب کړي. موږ په مدت د 2.5 میاشتو کې تقریبا مختلف سلند توپچي او 3 دستګاه د بیم 21 موږ ترمیم کړي دي او د پاتې 23 دستګاه د بیم 21 دي او تقریبا 15 دستګاه د اوراګان چې دي هغه زموږ کار لاندې دي او په هغه باندې موږ فعالیت کوو نو هغه موږ کولی شو چې د ترمیم وکړو او د انداخ لپاره آماده کړو. نو زما په آخره کې پایان د اول د ملي دفاعي ځواکونو ته ټول ته دا پیغام ده چې خپله سلاح څنګه کلکه ساتنه وکړي خپله د سلاح د حفظ مراقبت کې ډېر ضروري اوسیږي او ډېر مهم رول ولوبوي. په دې خاطر که چېرته موږ خپله سلاح پاکه نه اوسیږو نو دښمن موږ زر له منځه وړلی سي. نو موږ باید خپله سلاح پاکه وساتو تر څو په دښمن باندې برلاسي اوسیږو. خلکو ته زه اطمینان ورکوم چې د ملي دفاع وزارت ټول ځواکونه اوږه په اوږه خپل سره ولاړ دي او د وطن څخه په کلکه باندې دفاع کوي. محترم هیوادوالو دا ستر درستیز د توپچي ریاست خپلو منصوبینو ته په بېلابېلو برخو کې د ظرفیت لوړولو لپاره مسلکي کورسونه دایر کړي دي چې په هره قلي اردو او جزدامونو کې دغه کورسونه د مسلکي استادانو له لوري منصوبینو ته په معیاري شکل تدریس کیږي تر څو په هر ډول حالاتو کې د هیواد له سرحداتو ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا څخه دفاع وکړي او په هره برخه کې آمادګي ولري. بسم الله الرحمن الرحیم. حاتم نجیب الله، فارغ تحصیل اکادمی ملی نظامی امارات اسلامی افغانستان. من مدت 1 ماه بلده بسنش بس جمله پرسنلش ریاست توپچی سردرس وزارت دفاع ملی امارات اسلامی افغانستان تقریبا 1 ماه بلده بگم مصروف ایشمز bu işleri ki bakıma ustalarda kömagi bilan muhtaram Dagalo Sahib Ahmadjon ko'p loyiq odamdi. Shuni kömagi bilan va muhtaram Rais Sahib kömagi bilan
biz qirollik 2,5 oyga mana shu to'plarni ko'rasizlar, maydon ko'rasizlar, omada qildik va biz omadamiz har nava hamalot az taraf dushman tarafdan bizga bo'ladi. Shular hamsoya xorij bizni o'simda amal qiladi, biz omada dafommiz. Bir tashakkurlar xos hukumat bilan pay davlatdanki biz jamiyatga ta'sir qildik, vali بعد از فتح با تایید محترم مولوی صاحب یعقوب وزیر صاحب دفاع ملی افغانستان biz فارغ bo'ldik va با تایید ول محترم وزیر صاحب biz به تعیین بحث bo'ldik و فعلا آماده خدمت وطنیمز. دوم بریتمن اقبال احمد هستم، افسر حفظ و مراقبت ریاست توپچی بطریه. مدت 7 ماه میشه که من اینجا وظیفه اجرا میکنم. جا داره که تشکری بکنم از هیئت رهبری امارت اسلامی که بعد از فتح ما را به رهبری وزیر صاحب دفاع ما را خواستن. دیگه بعد از سپر نمودن دوره مسلک 4 ماه کمتیسی ما در بطری ریاست توپچی تعیین بحث شدیم. مدت 7 ماه میشه که وظیفه اجرا میکنیم. دیگه اطمینان برای هموطنان عزیز میتیم که هیچ جای نگرانی نیست، جای تشویش نیست. ان شاء الله با زور خدا حکومت امارت اسلامی اطمینان میده به همگی که امنیت تامین است. هر نوع تهدید از هر گوشه و کنار افغانستان، چه هم داخل چه بیرون، ما اطمینان میده که ان شاء الله هیچ مشکلی نیست. دیگه امارت اسلامی اردوی ملی افغانستان سراپا خدمت به مردم است. قدرمنو هیوادوالو، دا و زموږ د دې اونۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته مو وړاندې کړه. خدای دې وکړي چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. تر بلې خپرونې مو په څښتن تعالی سپارو. پاتې وخت مو نیکمرغه.